واذكروا الله في أيام معدودات او یادوی اللہ لرپ ورزو شمار کڑی شوکی خبر دا حج دنو دا مسلم دا حج سر تعلق ساتی چی اللہ یادوی پا کم ورزو کی فی ایام معدودات چی اگر دا شمار یوسو رزید عبداللہ ابن عباس دا تفسیر کڑی چی دا دین مراد دا قربانی دا ورزی دی او دا قربانی ورزی کمی ہوئی دی دری سلور لسما یو لسما دو لسما دیار لسما ایام التشریق او یوم النحر قربانی ورز اختر او بیا ورسر دری ورزی دا سلور رزی دی اللہ وی پا دی که ما یادوی حج چکی اللہ یادو دا اللہ یادو اللہ تلی کدی بازو تم کتری دی حج کی چکری لگی چکرو لروای پلانی خیمه کی زمانگ نیکه راگله ده و پلانی که ترزویم راگله ده و پلانی زی که پلانی ده و پلانی چکری بلگه و راگله حج له او چی کور تراورسی دا میلونه باوتوروا چی و دا پا دیوالونو حج دی مبارک شو خبر ندی چی یار اللہ یاد کردم دا و چکرو لتله یوزی تروانو او باز پا کسی کئی دا منگ لیدلی بقبلا حج پا دوران کی دکانونو کی گرزی ریٹونو معلومه دا شیب سوده دا شیب اکتا حج لراگله او بیا چی دے لار شدت کری بیا عجی سیبونوی دا رزان لبالا جا خو کتا بیا پوتا عجی سیب ہوئے سکر چی تلے خودے کر خو عجی سیب تلے پا حج کی ریٹونا معلوم ہو دا سامانو چی کم شکلی تاوی سب کم تحپو غم راگستے دے اول تو چی ہوتا کم ناستی کور کی دا غویم دی سر کم نشتی چی دا با حج سنگ کڑے کنا خو منگلے دا مکین سر ہوڑی چی نو بس دے دا دیزن زوری لگولی دا بیگونه دا کڑی دا بکی دا پلانی شو دا پلانی شو دا پلانی شو طول حج تکی کی تیرش اللہ وینا دا شماری وصو رزیلی ما پکی یاد کی درشان اللہ پکی یاد کی پا دی طریقے سر چی قربانی پکی ہوشی لیکن چی قربانی کی اللہ بیادے قربانی کا دا اختر دا و قربانی دا حج دا نبیاتی سی دا چی بازو خلقو با پمینا کی دو رزی تیرولی بازو بدری تیرولی او ہر یو بوی زمان کار صحیح دے اللہ داگی بارک مخابر اکڑا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی بچہ چی تادی اکڑا پا دو رزو کینو گناہ نشتی باغا دو رزی کمی ہوئی دی یو لسم دو لسم دو رزی دری دری شیطانان ہوئیشتو جمراتی ہوئیشتو او بیالا اللہ ویس گناہ پی نشتی سیدہ ومن تأخر او سوک چی ورستو شدری میں ورزیتا فلا اثم علینو نشتی گناہ پا دباندی ادا کارم سیدہ لمن اتقا دا پار داغا چاچی یریگی دا اللہ نا پس دا دیسا مطلب دی ذکا بیارتو ہم چی صرف ترجمہ دی اکڑتن پوئی گا پا قرآن دا دیسا مطلب داغا چا دا پار چی یریگی دا اللہ نا نیو دا چی دا ورستو پاتی کیده دا آغا چا دا پار دی چی پا دی درم ورز دا اللہ بندگی کئی نو پاتی دیشی پاتی کیده و لگو را دی او کچر تا درمی تا پاتی کی گی و گناونا کئی نو بیا دل سری لار دیشی بیا سل پاتی کی گی پاتی کیده خود آغا چا دا پار دی چی دا اللہ نے ایریگی او دا مینا پا ورزو کی دا گناونو نزان لری ساتی او چی سوک گناونا کینو پاتی کیدو کی بے سخ خیر دی یو معنی دادا دویم دا چی لمن اتقا لمن اتقا مطلب دا دے چی سوک یریگی دا اللہ نا دا گناونا بیا بخلے کی گی او باس علماء دا وی چی سوک چیزان دا گناونو نلری ساتی دا ہر قسم گنانا نو دا غد پارا بیا پاتی کیدل سدی ورستی کیدل سدی غورا چی زکی چیزان دا گناون نلری ساتی نو دے خد چی پاتی شی نور عبادتون بوکی واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون اویری گئی دا اللہ نو پوشی
چې یقیناً تاسو به خاص هغه ته ورجمع کېږئ یا ورجمع کړی کېږئ به ټول به هغه ته ودرېږئ نو د هغه الله نه ویرېږئ